السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د تصویرانو لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې دا رقم ته ښایسته تصویران جوړ کړئ چې ټول خلک به تاسو ته حیرانه سي. نو ملګرو، که چیرې غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه سئ او دغه طریقه ځان ته معلومه کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دغه اپشن تاسو چیش کړئ الاو کړئ. نو دلته دی تاسو ته شپږ اپشن درکوي: پیپ سو، سکویر سو، دغه رقم بلینډر سو او سکارپ بوک سو، کالج سو او میریر سو. نو ملګرو، په دې کې ټوټل ډیزاینونه دي. په هر ډیزاین کې تاسو غواړئ چې تصویر جوړ کړئ، نو تاسو په هغه ډیزاین کې تصویر جوړولی سئ. نو ملګرو، زه تاسو ته یو تصویر په پیپ کې جوړوم. نو تاسو په پیپ باندې چیش وکړئ، کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په پیپ باندې کلیک وکړئ، اوس چې تاسو هر تصویر وښیاست، نو تاسو به یې وارې په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او دغه رقم بیا تاسو نیکسټ ووایئ. کله چې ملګرو تاسو نیکسټ ووایئ، دغه رقم که کوم ایډز راکړو، هغه ایډز به تاسو چیش کړئ، کلوز کړئ. نو ملګرو، دغه تصویر دلته رالی. نو په دغه ډیزاین کې اوس تاسو ته وایي تاسو یعنې تصویر چې جوړوئ، تاسو دا ډیزاین ورکولی سئ. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دغه ډیزاین بدل کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ، په پیپ اپشن باندې به کلیک وکړئ. اوس چې مې هر ډیزاین خوښ و، په هغه ډیزاین باندې به تاسو چیش وکړئ، کلیک وکړئ. یعنې صرف په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به په هغه ډیزاین کې هغه تصویر راسي. نو ملګرو، زه دغه ډیزاین ورکوم. یعنې دا تصویر چې اوس تاسو هر ځای ږدئ، هغه تاسو ښوولی سئ. یعنې تاسو چې هر ځای وښوئ، یعنې تاسو په هغه ځای وښیاست او بیا به تاسو په ټیک مارک نښان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ، اوس زه غواړم چې دغه تصویر بدل کړمه، بل تصویر راواخلمه. نو ملګرو، بیا به تاسو راسئ، په ریپلیس باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ریپلیس باندې کلیک وکړئ، یو فارګراونډ ده، بل بیکګراونډ ده. نو ملګرو، دغه کوم هغه تصویر چې د هغه بیکګراونډ والا ده او دا کوم بل کوچنی تصویر چې ده، دا د فارګراونډ والا ده. نو اوس تاسو کوم تصویر بدلوئ؟ د فارګراونډ والا بدلوئ که د بیکګراونډ والا؟ هر یو سیم بدلوئ، نو تاسو هغه په ریپلیس کې بدلولی سئ. دغه رقم په فلټر کې تاسو دغه یعنې سټایلونه ورکولی سئ. کوم ډیزاین چې ده، د تصویر هغه ډیزاین ور بدلولی سئ. د یعنې فارګراونډ سو او بیکګراونډ سو ایګزیکټ یې بیرته چیش کړئ، ختموي. دغه رقم په سټیکرز کې تاسو سټیکرز راخیستی سئ. هر کوم سټیکر چې مې راخیستی، په هغې سټیکر باندې به کلیک وکړئ. نو هغه سټیکر بیا تاسو په تصویر کې راسي. اوس چې دغه تاسو هر ځای ږدئ، هغه تاسو ښوولی سئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو سټیکر ورکړئ، په ټیکس کې بیا تاسو چیش کولی سئ، خط لیکلی سئ. نو ملګرو، زه ټیکس کې خط لیکمه، یعنې زه ورته لیکمه چې خان. کله چې ملګرو تاسو خان ولیکئ، دغه رقم تاسو داسې هر ځای ږدئ، هغه تاسو چیش کولی سئ، ښوولی سئ. نو تاسو به راسئ، په ټیکس ډیزاین باندې به کلیک وکړئ، یعنې په فونټس باندې هر فونټ چې ورکوئ، هغه فونټس هم تاسو دلته چیش کولی سئ، بدلولی سئ. نو اوس ملګرو، ما خان ولیکئ. نو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر سیو کړئ، نو تاسو به راسئ، په دا ټیک مارک نښان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ، هغه به ستاسو په ګیلري کې اټومیټیک خپله سیو سي، یعنې هغه به سیو سي. دغه رقم که اوس چېرې تاسو غواړئ چې دغه له چا سره شیر کړئ، نو تاسو به په شیر اپشن باندې کلیک وکړئ. که مې بیرته ډیلیټوئ، په ډیلیټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو تصویران جوړ کړئ، دا ما په پیپ کې جوړ کړئ، نو دغه رقم سکویر سو، بلینډر سو، دغه رقم سکارپ بوک سو، دغه رقم کالج سو، میریر سو، په هر یوه کې تاسو چیش کولی سئ، تصویران جوړولی سئ. نو کوم په هر کیټګري کې خوښ و، هغه کیټګري وښیاست او نور هغه رقم ته تاسو چیش کولی سئ، تصویران جوړولی سئ. نو ملګرو، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، که هره پوښتنه لرئ، هرې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. دا